السلام علیکم ملګرو. په ننني کلاس کې موږ په دې دیوال باندې یو ډیکوریشن غونډه جوړو. نو راځي تاسو طریقه هي چې ډیکوریشن به موږ څنګه جوړو. دا موږ سره مین گیټ دی. نو دا مین گیټ چې کوم ایریا دا به موږ بیل ساتو. نو موږ به دا وګورو چې دا موږ سره سونه فاصله کړي. نو به هغه شانتي موږ هغه طرف ته یو اپسیټ الو. نو دا موږ سره یو نیم پټ دی. نو دا براشم دا به د دې دین اپسیټ والما. نو دا به د دې دین یو نیم پټ اپسیټ والما. لاندې نه والا کاپی تی والا دسی او په دې انګل کې نه دسی تی والا یو نیم پټ 18 انچ لور نه به تاسو یو نیم پټ کې راشي او دا به تاسو سره یو بیل پیس ورته جوړ کی صحیح را یا ساته چې دا شانتي دی نه بیل وي او بل بزر لاندې نه یو اپسیټ والم او دا به دا په بره باندې سونه کما دا به دوه پټه کم صحیح را مخامخ په دا دې سره کنیکټ کما دې سره او بیا به زره بره نه یو اپسیټ والم چې هغه هم زه دوه پټه کم. اوس به زه د دې نه یو اپسیټ والم په دې انګل کې او دا به زه کمه تقریبا 10 فوټه به والم او بیا به د دې کې یو آرک جوړ کړم داسې دا کومه زه 18 انچ آرک به والم دینه دا د ډیلیټ کم او راینه بعد د به دا دوه لاینه کاپی کم او داسې به کاپی والم د دې نه به والم کاپی داسې په دې کې نو ما تقریبا څونه پکار دي دوه به نور راشي نو د بلته ملټیپلای 3 به وم صحیح نو دونه ځای پورې بس دی او دا به تاسو ډیلیټ کړئ دا منځ کې دا ایریا دې ضرورت نشته موږ ته تاسو به اوس دلته اپسیټ والی اپسیټ به څونه والی دا به 6 انچ اپسیټ والی صحیح دی نورو کې والا صرف ډبل کلیک په وکړو به تاسو په خپل دغه کې کار کوي صحیح دا 6 انچ اپسیټ ما سره رالو اوس دا ځینې چې کوم دي دا بار طرف ته ایکسټروډ کړئ نو دا به زه بار طرف ته 3 انچ ایکسټروډ کم دا ته وګوره صحیح نو یو ډیزاین تاسو سره دغه شانتي جوړ شو د دې ایکسپورټ کول نه مخکې یو کار وکړئ چې دې له یو کلر ورکړئ دا ټول یو کلر کوي داسې صحیح ده داسې اوس دا چې تاسو ایکسپورټ کوئ که نه لکه اوس زه هغه نه ایکسپورټ وکړم نو وګوره دا هغه دیم کلر شوی نو د دې پیدا دار چې وروسته کله موږ میټیریل ورکو که نه نو موږ بار بار یو یو نه سلیکټ کوو نو وګوره هغه مخکې نه موږ سره رالو صحیح ده نو دا میټیریل او دا وروسته کار کوي دا موږ به په اسانه چینج کولی شو موږ که دا د چینج کول ټول په خپل چینج کیږي لکه موږ ولر مخکې نه یو میټیریل ورکو صحیح ده صحیح شلو په دې کې تاسو یو دا کولای شئ دلته تاسو چلو کوي کنه چې دا د بندول غواړي چې دغه دی ما سره لږ غونتې کټ دی دا دی به زه دې کې بند کړم او دې ته به دا دی نور صحیح دی دې سره مخامخ چې کوم دی دی که نه دا خو به موږ ټول کلوز کوو که نه خو فلحال تاسو دې پورې دا بند کړئ دا ما سره بیل شي دا به دا اوچت کما سوري دا به ایکسټروډ کې خو دا به کنټرول سره ایکسټروډ کې چې کاپی تی وایي دا ایچ ته جوړ کی دا لاین نه دی دا تاسو ته جوړ کی نو دا به دا په بره باندې والم 2 انچې والم صحیح ده اوس زه دا بار طرف ته لږ ایکسټروډ کوم داسې دا به هم 6 انچې کم او دې طرف ته دا هم 6 انچې کم صحیح ده دا دې هم تاسو په مخ کې راولئ دې سره دې دیوال سره برابر کړئ دا راوله دلته دې سره پرېږده اوس دا دی یو ځای که دا ګوټ دې ګوټ سره یو ځای که او دا دلته یو ځای که وګوره صحیح ده بعضې مخکې دغه طرفونه نه ایکسټروډ کېږي نو تاسو به په دې طریقه باندې دا بندوئ صحیح ده که څه ډیزاین پکې کولی شئ نو دلته یې کولی شئ د دې نه به زه خیر زه به په اسانه وکړم دا به کاپي والم 1 انچۍ په لاندې باندې یو او بیا به ترې زه والمه 3 کاپیانې داسې نورې به هم ترې مونږ والو د دې نه به زه کاپي والم دغه شانتې د دې پورې نو مونږ به وکړو زه به راشم د دې نه سوري د دې نه به زه 1 انچۍ بیا دا بل ته زه میلاو کړم بیا به داسې 1 انچۍ لاړ شم دلته رالم دا بل ته میلاو کړم اوس به داسې او که د دې نه بعد ته ویلم دا هم کول غواړئ ته داسې هم کولی شي چې دا دلته یو آرک ته جوړ کړه صحیح ده او دا دې سره یو ځای که لاندې که یا به معمولي غوندې بیا دې سره یو ځای که شد نو دا تاسو ډیلیټ کړئ دا ځای نه دا لاین ضرورت نشته دی
دلته دا لاین دا اوس یو آبجیکټ شو صحیح ده دا مطلب یو شیپ شو به زه دا بیل شیپ کوم نو بیل شیپ دپاره به زه دا میک ګروپ کوم دا به اوس بیل شیپ شي صحیح ده او دا به زه د دې نه میرر کوم په دې پوینټ باندې نو زه به دا وایم د سنټر ته به راشم دا سنټر دی صحیح ده کنټرول سره پې کلیک وکړه تا ته به پوینټ درکړي خو پوینټ یې ماله کوم ځای کې راکړو ته ګوره زما موس لږ مسله کوي نن دا پوینټ یې دله درکړو دلته نو دا به ته بار روباسي دا یو دی صحیح ده دا به ونیسي داسې او دې نه دلته بیا کېږي واپس دا اپ کا او دا به څه کې ایکسپلورټ کا صحیح ده دا لږ دغه شوی غوندې دی دا روټیټ کول روټیټ کې به څنګه بالکل چې دې سره برابر شي که نه نو اول خو دا موو کا دا به ونیسي موو کمانډ په ذریعه او دا ونیسه داسې موو کمانډ په ذریعه دا دی به ونیسو او دا دې سره یو ځای که ګوره دا به اوس تاسو روټیټ کوئ دا روټیټ کول طریقې لږ ټریکي ده که نه روټیټ کولو طریقې لږ پیچیده ده خو دا تاسو ته ګورئ دا بالکل دې پیس سره موږ روټیټ کوو د دې دا سر لږ دننه دی د دې کې دننه سیمټو کې دننه دی تاسو به روټیټ ته راشئ دلته به تاسو زیډ بټن ووهئ صحیح ده د زیډ بټن به ووهئ بیا به د دې پوینټ باندې کلیک کړئ صحیح ده اوس د دې موږ بل سر ګوره بل سر یې موږ ته نه ښکاري نو موږ به اول راشو دا به ځان ته دا وروسته ایجز چې موږ ته شو کي دا دی دا به ونیسئ او دې ګوټ ته بیا میلاو کړي دې یو سره صحیح ده دا وشو دا اپ کا او په دې به اوس داسې چلو کې چې رایټ کلیک به وکړې په دې باندې دا به ته ایکسپلورټ کې چې دا یې سره یو ځای شو ته وګوره اوس یې دا منځ کې ټریم کا او اوس به داسې چلو کې سمپل چې را به شي دا به ورته سلیکټ کې بیا به راشي په دې بیا په دې کلیک کې نو دغه مو شو ته وګوره او سیم دلته هم وکړه دې طرف ته نو را به شي دا ایج به سلیکټ کې بیا به ورته په دې پلو می ټول بیا په دې کلیک کې سوري مانه ښه دا موږ ایکسپلورټ کړی نه دا ایکسپلورټ دا وختي موږ ګروپ کړو دا به لګیا ساتئ دغه کې په دې به کلیک کې بیا به راشي پالو می او بیا په دې کلیک کې نو ته وګوره اوس به تاله هغه شانتي وباسي دا ډیلیټ کړه دلته موږ سره غالبا دوه دي دا یو ته ډیلیټ کړه دا ډیلیټ نو وګوره تاسو د دې کې داسې یو ډیزاین جوړ شو او پر دیوال چې کوم دی موږ د بار نم ډیزاین کو او دننه موږ ته هم پته لګي دا منځ کې تاسو یو کلر ولور کوي چې تاسو ته لږ وروسته میټیریل کې آسان وي صحیح ده په ماده موږ فینیشینګ ته روان یو په بل کلاس کې موږ د چت کار کوو انشاءالله ما سره اوسئ مې پورې اجازت راکړئ الله حافظ